سره راشه. راځه. پلاره صبر وکړه نجیبه، دوی دلته یوازې نڅا کوي، ته غلط فکر مه کوه. زما له مخې نه لرې شه، اوس نو له تا سره مخاطب نه یم. پلاره ما خوشکه لاس مې درد کوي. پلاره زه درته هر څه وایم، ته په ما غلط فکر کوې. ګرانې ته ښایي شوبله شوې خو به نه یې. تا د دومره خلکو په مخ کې څه کوې نجیبه؟ په اصل کې تاسې څه کوئ؟ او ټوله ډله راټوله شوې، ارزو او مېرمن عزیزې له ښاغلي سینان سره لاس یو کړی. ته غواړې څه ووایې؟ وایم چې ښه ډله دې جوړه کړې. نوربانو ته خو ښایې که نه؟ لاس دې زما له لور نه لرې که. ته څه ډول یو پلارې؟ دا اوس لویه شوې ده، هر څه چې وغواړي کولی شي. شرمېږې نه چې پې لاس پورته کوې؟ ته هڅه کوې څوک په خبره پوه کې ارزو. نجیبه مې عادت کړی چې په وهلو خلک لارې ته راولي. سمه ده نو، که ته هم نه غواړې چې څپېړه وخورې له مخې مې لرې شه. راځه چې زه نوربانو. پلاره هیله کوم ستا له امله ټوله ته وشرمېدو. خیر دی چې اوس مه شرمېدو، حالت ته دې وګوره، په پښو هم سمه نشي درېدلی. راځه چې ځو، مخکې شه. نجیب امیر چیرته دی؟ نه پوهېږم. هغه ته څنګه دا خبره ووایو؟ پلاره لاس مې خوشکه ژوبله دې کړه. مخکې شه، کور کې به له تا سره خبرې وکړم. هله پلاره غلط پوه شوی یې، غلط پوه شوی یې. پلاره موږ څه نه دي کړي. له کوره تښتېدلې، خپل ورور دې یوازې پرېښی. ما ته دې دروغ وویل، څښاک دې څښلي او له پردي هلک سره دې نڅا هم کوله. هغه کسان چې زما هېڅ نه خوښېږي هغه سره په یو میز ناسته وې. بیا وایه څه دې نه دي کړي، همداسې ده. نور نو څه به کړي نوربانو؟ یوازې په ما چغې وهې، خبرې نه اورې. وګوره پلاره نجیبه دا جلۍ خوشې که، ته یې نه وینې چې نه غواړي له تا سره لاړه شي؟ دا جلۍ پرېږده، ته په خبره نه پوهېږې. ستا دا کار غیر قانوني دی. ما ته وګوره، ارزو یې څه دا جلۍ یوه کورنۍ لري او خپل ځان ته مسؤلیتونه لري. دا چې بس لویه شوې ده، هر څه چې وغواړي نه یې شي کولی. یعنې څه چې هر څه نه شي کولی، مجبوره خو نه ده چې تا ته حسابي درکړي. زه یې پلار یم وروره. که ته یې پلار یې نو زه یې هم بابا یم. ها، هغه بابا چې خپل لمسۍ ته څښاک ورکوي او خلکو ته یې د رسولو لپاره هڅوي. لږ څه عصري اوسه نجیب، عصري. بښنه غواړم سینانه، عصري اوسېدل د نڅېدلو او څښاک څښلو په معنا نه ده. آیا داسې غوسه کېدل او چغې وهل د عصري په معنا ده نجیبه؟ لا حول ولا قوته. وګورئ، پوهېږم چې تاسې د څه په هڅه کې یئ، خو پوه شئ چې زما لور مانه نشي اخیستلی. دا د هغه نجونو له ډلې نشي کېدلی چې د پیسو لپاره ګټه ترې واخلئ. په خبره پوه شوئ؟ پوه شوې مېرمن عزیزې، خپله لور تاسې ته نه پرېږدم. ستاسې د مردارو لوبو برخه نشي کېدی. هیله کوم غږ دې مو پورته کوه، هم دومره رسوایي بسته. ما ته نه یې رسوا کړې لورې، له رسوا کېدو نه دې ژغورم. راځه ډېرې خبرې مه کوه. واوره پلاره. سینانه ودرېږه، د نجیب لپاره هم دومره بسته. زه دا وژنه وژل به د هغه لپاره د ژغورنې لار وي. لور چې له هغه نه واخلو هغه به له مړي نه بدتر حالت ته ورسوو. راځئ چې دننه لاړ شو، دلته اوسېدل مو ګټه نه لري. دې حالت ته دې وګوره. زما په حالت څه شوي پلاره؟ حالت ته دې وګوره، په پښو نشي درېدلی. د څښاک بد بوی در نه ځي نوربانو. لورې، که مور دې داسې لیدلی وای څه به شوي وو؟ دا چې مور مې په قبر کې ده دا خو ستا ګناه ده پلاره. ته باید د چاودنې مخه نیولې وای. هر څه ستا له امله کېږي پلاره. وګوره، زه دلته بخښم، تاسې مې هېر شوئ. څه وشول توپراکه؟ امیر صاحب دلته کارونه ښه نه دي. ولې څه شوي؟ امیر صاحب جګړه رامنځته شوه، کوکان او نیاسي ټپیان شول، هغه کسان وتښتېدل. خدایه، ښه نو تاسې اوس چېرته یې؟ روغتون کې یو امیر صاحب. سمه ده، سمه ده، زه درځم.
وګوره نیازي دوی ټپي شوي دي خپل ځان دې هم په بلاو کې وغورځه او ماته دې جنجال جوړ کړ هله نو مخکې شه راځه کښېنه ځه وروره د ناروغ د وینې معاینات ماته راوړئ سمه ده د ښاغلی ایکو معاینات یې هم شوي هغه هم راوړئ سمه ده اوف پلاره په دې ناوخته کې ولې دلته راغلي یو ولې راغلی یو ځکه راغلی یو چې ته هغه بدبختي په خپلو سترګو وینې چې ستا له امله څه شوي په خیر راغلی امیر صاحب خیر اوسې حالت یې څنګه دی اوس شکر ښه دی نیازي ورور په پخه لګېدلی ډاکټرانو د مرمۍ د ویستلو لپاره عملیات وکړو د ګوکان حالت خراب دی مرمۍ په هډو کې لګېدلې عملیات به یې لږ اوږد وي خدای دې ورته شفا ورکړي آمین که زه نه وای مجبور شوی چې تا پسې درشم بیا به داسې هېڅ یوه پېښه نه به شوې د وسلو لارۍ مو هم له لاسه لاړه ښکاره نه ده چې چېرته او د څه لپاره تللې ما پسې به نه راتلې که نه ها دا هم ښه خبره ده ستا ګناه خو نه ده ټوله زما ګناه ده امیر صاحب دا خو ستا ګناه نه ده تاسې خپله هڅه وکړه تاسې نه پوهېدئ چې داسې به کېږي ډېر ملامت یم توپراکه ډېر وګورئ تاسې هم عبرت واخلئ ډېر پام کوئ دنده موږ ته له هر څه نه پاکه وړاندې ده د ملت ارامتیا او خوندیتوب لپاره کار کوو دا ملت باید موږ ته له خپلې کورنۍ مېرمنې او اولادونو نه هم مخته وي کله چې د دندې په پرتله بل څه ته لومړیتوب ورکوي بیا هم داسې کېږي وسلې مو له لاسه لاړې پولیسان ټپیان شول خدایانو امیر صاحب د امنیت مدیر راغی شفا دې وي ملګرو خوشحاله اوسئ حالت څنګه دی ښاغلیه هغوی د کوم جدي ګواښ سره مخامخ نه دي ته ولې هغوی سره نه وینې نجیبه دا عملیات خو باید تا مخ ته وړي وای همداسې و مدیر صاحب خو یوه ستونزه پیدا شوه څه ستونزه پیدا شوې نجیبه نور داسې ستونزې نشم منلی هېواد کې ډېرې ستونزې رامنځته شوي ځانمرګي بریدونه کېږي د وسلو یوه ډکه لارۍ ښار کې ګرځي نور داسې ستونزې هېڅ نه منم نجیبه لارۍ مو څنګه کړه د امنیتي کمرو مرکز ته مو خبر ورکړ هغوی لارۍ څاري او موقعیت به یې پیدا کړي د شپې په دې ناوخته کې ولې دلته یو زړه مې په تنګ دی زما زړه چې په تنګ شي د هر چا زړه به په تنګ شي څه شوي دي ته خپله پوهېږې چې څه شوي عاقف یې زندان ته لېږلی زما لاس او پښې تړل شوي ثابت مو له لاسه ورکړه 2 ورځې لا تېرې نه وې چې زما تکړه کس یې زندان ته ولېږه موږ کوم کار نشو کولی قیامین خو دې ولید هغه سړی ټول هېواد راپاروه وایي دولت له قاتلان نه کار اخلي دا چې قیامینیک څه وایي ما ته هېڅ مهم نه دی له پورته کسانو سره خبرې وکړه هر څنګه چې وي عاقف باید ازاده کړو امکان نه لري هغه چې را سره نه وي زما بریا هم ناممکنه ده مجبور یې چې دا کار وکړي ښاغلیه اوس لپاره څه نشم کولی دا د استخباراتو ډلې یوازې په عاقف چلیږي ها دعا وکړه چې هغوی داسې یو کار ونه کړي چې هغه ته اړتیا پیدا کړو هغه وخت به د دې کار بدل یوازې زه نه بلکې ټول هېواد برکړي مینې که وګوره دا زمری وینې د خپل ژوند په بدل کې زموږ دا واته خدمت کوي بیخي ستا په څېر ستاسې په خبرو کې کنایه احساسوم زما زړه ماته وایي پیکاسه داسې مه وایئ ناڅاپه پولیسانو موږ کلا بند کړو
موږ هم په ډزې وکړې کنه وسلې به مو له لاسه تللې وې. آفرین دي ویزمریانو، ډېر لوی کار مو کړی. مننه ښاغلیه. آیا چک کړی مو دي؟ ډېر وخت د خاورو لاندې پاتې وې. هو چک کړی مو دي. پولیس به اوس هم دا وسلې او لارۍ لټوي. که بیړه وکړو ښه به وي ښاغلیه. یوازې یو څو ساعته وخت پاتې ده. وروسته له هغه بیا خپل حالت ګوره. د 93 کال پیښه به بیا تکرار. ډېر ښه ښاغلیه. په خیر راغلی امیر صاحب. خبر مو واورید؟ وامې ورېده ولکانه، وامې ورېده. بخښنه غواړم، هر څه زما له امله وشول. ولې داسې وایي امیر صاحب؟ دا به الهي تقدیر و. هر څه الهي تقدیر دی، خو لومړی باید خپل تدابیر ونیسو او بیا خپل کار ترسره کړو، وروسته تقدیر راځي. څنګه یې زویه؟ ښه یم پلاره. دا چېرته به؟ تاته چې اوس تاته مې سبي درکم. خیرت دی امیر صاحب، چیرته وه؟ اوس یې پرېږده، وروسته به بیا خبرې وکړو. ځواني کې داسې خبرې کېږي. هله ته دې خپل کار ته لاړ شه. هغه لارۍ باید زر تر زره پیدا کول کانه. تاسې دا کار وڅارئ. سبا به حوزې کې وګورو. سمه ده امیر صاحب، ښه شپه. هله ته هم لاړ شه، ویده شه. سبا باید ښوونځي ته لاړ شي، بیا نشې راویښېدلی. ښه شپه پلاره. له دې وروسته هغه ارزونو مې ښځې سره و. بابا سره دې ونه ګورې. په خبره پوه شوې؟ پوهه نه شوم او هېڅکله به هم پوهه نه شم پلاره. ما څه کړي دي؟ کیدای شي ستا راته پام نه وي، خو زه اوس 10 کلنه ماشومه نه یم. اوس زه 13 کلنه شوې یم. دا چې تا 13 کلنه شوې، فکر کوې هر بد کار کولی شي؟ ها نور بانو؟ سمه ده، یوه تېروتنه وشوه، بخښنه غواړم. خو ته راته داسې نشې ویلی چې چا سره وګورم او چا سره ونه ګورم. ولې درته نشم ویلی نور بانو؟ زه ستا پلار یم. 18 کاله خو لږ دي، که 118 کلنه هم شي او که زه ژوندی اوسم، زه ستا پلار یم او ستا مسؤلیت زما په غاړه دی. واده ورېدل؟ دا خبره ښه په یاد ولره. دا د دې کور او د دې کورنۍ قانون دی او دا زموږ لپاره یو شان دي. تا کومه ورځ زه لیدلی یم چې خپله کورنۍ مې پرېښې او له پردیو کسانو سره خوړو ته تللی یم؟ ها ته نه یې تللی او زه هم لاړه نه شم. هېڅ چېرته باید لاړه نه شي. تر څو چې زه اجازه در نه کړم باید چېرته لاړه نه شي. نور نو بس دی. دا خو زندان نه دی. ما سره د پولیسو په څېر چلند مه کوه. دی هر څه نه زه په تنګه شوې یم. داسې مه کوه، هسې مه کوه. زما همزولي څه کارونه کوي ته پوهېږې؟ څه کوې؟ ها هر څه چې یې زړه وغواړي. نور یې نشم زغملی. زه نه غواړم دې کور کې د بندیانو په څېر ژوند وکړم. داسې خبرې څنګه کولی شي؟ څنګه داسې ویلی شي لورې؟ نوربانو په تا څه شوي دي؟ تا خو داسې کارونه نه کول. ستا په اند زه اوس هم یوه ماشومه یم که نه؟ ولې نه غواړې زما حالت درک کړې؟ ولې نه غواړې ووینې چې زه هم د نورو کسانو په څېر ژوند کول غواړم؟ له نورو خو کمه نه یې لورجانې. ژوند مې پلاره، زما یوازینۍ کمي هم دا ده. زه ژوند نه لرم پلاره. نور نه غواړم چې خبرې وکړو. موږ هېڅ دواړه ځانونه نشو کنټرولولی لورې. نه غواړم چې په غوسه کې د یو بل زړونه لا ډېر مات کړو. هله نو سبا چې راویښه شوې بیا به خبرې وکړو. اوس چې هر څومره خبرې وکړو بې معنا دي. ارامه خوب ولري. زمونږ کس دا دی. دا څوک دی؟ زمونږ یو ملګری، یو پروفیسور دی. نن له بهر څخه راځي. دا سړی ځان سره د مینیک دفتر ته پام کوه لیلا جانې چې ډېر به ارزښته سړی دی، په درناوي او خدمت کې درنه کمای ونه شي. سمه ده؟
سمه ده اندېښنه مه کوئ د سره به ستاسې څنګ ته درشم خامې نیکه باید موږ هم خپل کار وکړو څه نظر لري د ارواګانو له مقام نه به د 93 کالر واره وغواړم حالا راځه ډېر کار لري له مانه یې غوښتل چې بهر نه د راتلونکي یو کس هرکلی وکړم هغه کس څوک دی یوازې په دې پوهېږم چې هغه پروفیسور دی نوم یې راته ونه ویل لږ وروسته به یې انځور در ولېږم کیدای شي تاسې یو څه پیدا کړئ سمه ده ته یې راولېږه موږ به یې وڅېړو لیلا به څه یې وویل پیکاس ترې غوښتې چې بهر نه راتلونکي یو پروفیسور ته هرکلی وکړي دا دی آخر یې پایل کا خدای پوهېږي چې هغه به څه کاره وي یا به هم بم جوړونکی وي یا به ترهګر خدای پوهېږي چې څه پلان به لري صبر وکړه عاکفه تر اوسه موږ په څه نه پوهېږو بیا به وګورئ کله چې په کوم څه پوه شئ هغه وخت به ډېره ناوخته وي بیا به نه وایي چې ما نه وویلي مخکې له دې چې عاکف کوم لیونتوب وکړي باید د وتلو لپاره یوه لاره پیدا کړو چای څنګه راغلی والله که د چای یو دوکان خلاص کو ډېر به نامتو شو زه به خلکو ته چای ورکوم خور دې ولې راښکته نه شوه ټوله شپه یې ژړل خوب به یې کړی وي او که نه ما ورته غږ وکړ ویې ویل زه څه نه خورم بله سلام نوربانو زه یم مراد څنګه یې ښه یم ته څنګه یې ناڅاپه لاړې درته اندېښمن شوم ته ښه یې ښه یم بخښنه غواړم پرون شپه ټولو مخکې وشرمېدو پلار مې همداسې سړی دی نو ډېر درته په غوسه شو نه ولې به راته په غوسه کېږي زه خو اوس وړه نه یم د پلار راتګ نه دې مخکې هر څه ښکلي وه ټوله شپه مې ستا په اړه فکر کوه ته رښتیا وایې البته چې رښتیا وایم ستا سترګې خو ډېرې زیاتې ښکلې دي هر ځل چې خپلې سترګې پټې کړم ستا سترګې مې په یادېږي هېڅ مې نه هېرېږي تاسې مه شرموئ بیا هم سره لیدلی شو هغه زه نه پوهېږم البته چې لیدلی شو که ته وغواړې ډېر زیات یې غواړم لورې راځه سبا نری چمتو دی چې ویې خورو تاسې وخورئ پلارجانه په ما ناوخته شوې ده کتابونه مې چمتو کوم په دې وخت کې له چا سره خبرې کوې سودا سره پوهنتون په اړه مې ترې پوښتنه وکړه سمه ده ډېره بخښنه غواړم پلار مې راغی چې وخت مې پیدا کړ تا ته به زنګ ووهم سمه ده واوره نه غواړم ستا ژوند کې لاس وهنه وکړم خو ته اوس لویه شوې هر څنګه چې غواړې ژوند کولی شي زما په اند اوس یې سم وخت دی یا دې د پلار په خوښه ژوند ته دوام ورکړه یا هم د ازادې جنۍ په توګه ژوند پیل کړه په اصل کې پرون شپه ستا لپاره یو ښه فرصت و خو نه پوهېږم کله چې فکر کوم دومره هم اسانه نه ده پلار مې ځینې خبرو کې په حقه دی فکر کوم له حد نه تېره شوم نه ولې به تېره شوې که ستا په ځای وای زه هغه کور کې نه پاتې کېدم یعنې څنګه جامې مې ټولولې او له هغه کوره وتلم د پلار ژوند او حالت دې ښه دی هغه وخت به د پلار ستا په ارزښت پوه شوی و هغه به بیا تا ته زاری کوي خپله به درپسې درشي او دا خبره مه هېروه له دې نه وروسته ته د هېچا غلامه نه یې نه پوهېږم په هر حال زه به وروسته تا ته زنګ ووهم
نجیب زموږ د ډېرو کارونو مخه نیولې ده. کله چې د هغه په څېر په هېواد کې مین کسانو ته موږ د ضعف ټکی پیدا نه کړو که نه، بیا سمدلاسه نورو لارو نه کار اخلو. دې لارو کې په عمومي ډول کورنۍ هدف ټاکو، خو کله چې دا جلۍ له لارې وباسئ تر نن ورځې پورې به دې تر ټولو مهم کار ترسره کړی وي. اندېښنه مه کوئ اغلې، زه به خپله ټوله هڅه وکړم. ډېر ښه. په دې موضوع کې په تا باندې ډېر باور لرم. نوربانو به له دې مخکې کوم هلک سره له نږدې خبرې نه وې کړي. هېڅ اندېښنه مه کوئ، ستونزه نه جوړېږي. که ته په دې کار کې بریالی شي که نه مراد جانه، تا ته به یو ښه ډالۍ درکړم. تا به د مخکې له وخته زوال سازمان هغو نجونو مسؤل وګرځوم چې د عسکرۍ مکتب ځوانانو ته د نږدېتوب دنده لري. ګرانه مراده، الپاره زرکبه درغلم پلاره. لورې موږ زوهله راځه. نوربانو لورې غږ مې اورې؟ پلاره پرېږدی چې نه راځي نه دې راځي، زه یې ګورم. دا جلۍ ولې داسې کوي؟ سهار په خیر نجیب کاکا، څنګه یې؟ ښه یم سودا جانې، ته څنګه یې؟ ښه یم والا، درسونو کې بوخته یم. نوربانو کور کې ده؟ په خپلې کوټې کې ده. ښه ورځ. ها سودا جانې، ما ته ته یو څه ویل؟ مهرباني وکړه. سلام نه ملګرو، که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ، نو راځئ له موږ سره ملګري شئ. د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ، تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي. ملګرو دلته ویډیو سره راشئ، دلته کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي، کومې چې تېرې شوې د سارګر سیریال تاسو ټولې دلته کتلی شئ. دا نه یو غوښتنه لرم. په دې ورځو کې د نوربانو زړه لږ په تنګ دی. ما سره یې هم لږ جنجال وکړ. هغه یوازې ما پرېږده، سمه ده؟ یو بل سره مرسته وکړي. اندېښنه مه کوه کاکا، زه تل ورسره یم. سمه ده، په ځان پام کوه. ته چېرته یې؟ ناوخته کېږي. دا ته څه کوې؟ چېرته ځې که څنګه؟ هو، چېرته ځې؟ ما ته خو دې څه نه دي ویلي. بابا کره مې ځم، دې کور کې نشم اوسېدلی. څه شوي ته خو راته ووایه. پرېږده یې. یعنې څه چې پرېږدم؟ لیوانتوب مه کوه. بیا خو به نجیب کاکا درته څه نه ویلي. سمې خبرې وکړه که نه. واوره سودا، زه ځم. صبر وکړه که نه نوربانو، تر څو چې څه ونه وایې چېرته نشي تللی. اوف، ټول خلک په ما فشار راولي. راځه راځه، لاره کې به یې درته ووایم. اوف، ټول کسان چمتو دي محسنه؟ تورس غلونکی ستا امر ته چمتو دی ښاغلی. زما ملګرو، نن تاسې یوې ډېرې سختې دندې ته لېږم. په خواشینۍ سره زموږ هېواد د یوې بېکاره ډلې چې خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي د هغوی لاسته لوېدلی. موږ هم د دې هېواد د اولادونو په توګه هغوی ته ښکاره کوو چې د دې هېواد اصلي مالکین څوک دي او څوک نه دي. موږ له یو څو کلیوالو هلکانو نه ماته نشو منلی. د همدې لپاره اوس یې وخت را رسېدلی چې د هغوی ملاتړ کمعقل ملت ته یو ښه درس ورکړو. ملګرو پوه شوئ؟ ځکه چې دا جاهل ملت بل ډول نه راویښېږي. ملګرو موږ د دې درس ورکولو لپاره تاسې ټاکلي یئ. ملګرو زر راټول شئ. دلته دی. دا کمره د کوم ځای اړوند ده؟ د دولت سیمې صنعتکارانو مرکز دی. څه وکړو مدیر صاحب؟ هغه وسلې واخلئ او له هغو کسانو سره یو ځای دلته راوړئ. احمده، زموږ کسانو ته خبر ورکړه، حرکت کوو. سمه ده امر صاحب. آفرین عاطفه. مننه کوم امر صاحب. د عسکرانو ډک 2 ملي بسه به له دې خوا نه راځي. تاسې به دلته له هغوی سره یوه لوبه وکئ.
کوم کس چې زه تاسې ته درښکاره کوم له هغه پرته د موټر منځ کې ټول کسان باید مړه شي هیڅوک هم باید ژوندي پاتې نه شي پوه شوئ پوه شوم ستاسې جامې چمتو دي هغه واغوندئ محسنه ته پاتې شه زمون کس دا دی دا کس باید روغ رمټ دلته راولي ته اندېښنه مه کوه دا به روغ رمټ بېرته راولم حاله نجیبه دا کار په سمه توګه خلاص کړئ سمه ده مدیر صاحب ستاسې په څېر زه هم غواړم هغه کسان ونیسم دا کار به وشي نجیب یلمازه موږ د کورنیو چارو وزارت نه راغلي مهرباني وکړئ موږ باید له تاسې سره خبرې وکړو وګورئ زه اوس یوې مهمې دندې لپاره ځم وروسته به سره خبرې وکړو نه همدا اوس باید خبرې وکړو ستاسې ملګري دې لاړ شي ښاغلیه اوس یې هېڅ وخت نه دی ډېر په بیړه باید لاړ شي مهرباني وکړئ کښېنئ کله چې راغی بیا به سره وګورئ وګورئ مدیر صاحب موږ صلاحیت لرو چې د دې ښاغلي نه دنده واخلو کله موږ سره خبرې کول ونه مني بیا د پایلو مسؤلیت موږ په غاړه نه اخلو ښه نو خپل کار مو زر خلاص کړئ هلکانو تاسې لاړ شئ خو تر څو چې زه نه یم درغلی حرکت ونه کوئ ولکانه قمانده له تا سره ده سمه ده امیر صاحب سمه ده امیر صاحب هلئ ملګرو زه به یې واخلم ښاغلي وای وای او په اوږو مو رتبې هم شته ښکلي شوي یئ هېڅ کمی نه دی پاتې وګورئ یو کس راووت احساس کوم دلته کوم سره پېښېږي خو نه پوهېږم څه نجیب امر ته خبر ورکړو که څنګه 40 اتیا نه 40 اتیا ته امیر صاحب هغه ځای ته راورسېدو یو حرکت ښکاري څه وکړو تاسې ورته چمتو اوسئ زه درځم 40 اویا 40 اویا هلئ زر کوئ چې ناوخته کېږي هلئ نو حرکت وکړئ چې کار مو نه وي خلاص کړی مه راځئ سلام نه ملګرو که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي ملګرو دلته ویډیو سره راشئ دې ځای کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي کومې چې تېرې شوې د سارګر سیریال تاسو ټولې دلته کتلی شئ دا مو ونیوه هغه کسان ډېر مسلکي وو امیر صاحب ګازي بمونه ورسره وو هېڅ پوه نه شو څنګه وتښتېدل سمه ده ولکانه تفتیش کوونکي موږ پسې دي که هغوی پوه شي چې د عملیاتو کې هم بریالي نه شو ډېر به فشار لاندې راشو لږ تر لږه خو باید دا سړی په سر ووځو چې یو جسد خو ولرو که نه سمه ده امیر صاحب وروره ودرېږه تاسې څه کوئ زه په هېڅ هم نه پوهېږم خیر دی هیله کوم ویوله چې ختم شي ووله امیر صاحب لږ لرې لاړ شي چې جامې موقع کړې نه شي هو رښتیا دی وویل په مې ویل صبر وکئ صبر وکئ وګورئ زه پوهېږم چې هغوی چېرته تللي دي هغوی خندیق ته نه ځي امیر صاحب څنګه پوه شو چې دا سړی هغوی سره هملاسی دی دومره مسلکي کسان به ولې خپل ځان نه داسې یو ثبوت پرېږدي ولکانه حالا نو ووایه چې هغوی چېرته ځي دا سکرانه په یو ملي باز باندې برید کوي تا ته څه وایې ما ته وګوره بشنم دی چېرته او څه وخت په دې خو زه هم نه پوهېږم رښتیا وایم نه پوهېږم ومې ویل وی وایه ولم دی ومې ویل نه پوهېږم یوه نقشه مې ولیدله خو نه پوهېږم چې هغه نقشه د کوم ځای وه عاطفه زما خبره واوره
کارتیا شوه د ټول استانبول امنیتي کمرې هرې به یې چیک کا هر څه چې کوي به یې که مهمه نه ده خو لږ مخکې چې د دودولو سیمې نه موټر نه وتل هغه هم راته پیدا کا ډېره مهمه موضوع ده پوه شوې ډېره مهمه کارتیا شو ټول امنیت په پښو ودروه سمه مر صاحب همدا اوس یې ګورم تاسې ماته د وخت په اړه یې ووایئ تقریبا 20 دقیقې مخکې هغوی له دې ځای نه وتلي دي هلکانو ټولو عسکرانو ته اردو ته هم زنګ ووهئ او خبر ورکړئ د امنیت مدیر سره خبرې کوم او د حالت په اړه ورته وایم استخباراتو ته هم خبر ورکړئ زر کوئ هلکانو تاسې له ما پرته چېرته ځئ بخښنه غواړم قمندان صاحب بیا د خپلې کوژدنې فکر کوئ مې لباس لږ څه مخکې له ځایه ووت تاسې خواته در روان دی راځه بس همداسې پرېږده راښکته شئ راښکته یې کړئ دلته یې ها بله عمر صاحب موټر مې پیدا کړ چېرته دی عاطفه چک مکلي سره یو فرعي سړک ته تاو سوی د هغې لارې نه لږ وړاندې د عسکرانو قرارګاه ده ژوندی اوسې عاطفه مننه کوم عمر صاحب ملي باس راځي خپلو ځایونو ته لاړ شئ لږ روشه او روشه هلته څه شوي زموږ عسکران دي قمندان صاحب موټر ودروه پېښې خو به یې نه وي کړې نه پوهېږم قمندان صاحب لږ ورنږدې شه صبر وکئ قمندان صاحب راسته وکئ په موږ برید وشو څه شوي تاسې خو بښئ زموږ په موټرې ډازې وکړې څه شوي زموږ په موټرې ډازې وکړې هېڅوک دې له موټر نه راښکته نه شي مرسته مو راغوښتې ده هو راغوښتې مو ده له دې کس نه پرته کوم بل ټپي شته دوه نور عسکران هم موټر کې دي پام کوه چې نورو عسکرانو ته اشاره ونه کړې ته څه کوې وسله دې ښکته کړه که غواړې ژوندی پاتې شې څه شي زه درته وایم هماغسې وکړه تاسې عسکران نه یې البته چې نه یو دا یوه لومه ده له دې ځایه لاړ شئ ډزې وکئ زر کوئ یو هم ژوندی پرې نه کړئ ډزې وکئ هله ډزې وکئ زر کوئ
هله موټر تیز که نور هم تیز که احمد کوم خبر شته مخابرې ته غوږ یم تر اوسه کوم خبر نشته سمه ده موټر نور هم تیز که سمه ده امر صاحب خدایا هیله کوم چې را باندې ناوخته نشي هله نو موټر دې نور هم تیز که ډېرې تیز که هله زر که بنو ټول ووژنئ یو هم ژوندی پرې نږدئ هغوی ووژنئ ډزې بندې کړئ په داسې پټېدلو به وژغورل شئ زه نه یم پټ شوی تاسې نه ډارېږم اشهد ان لا اله الا الله ډاکټر خلاص شو ټول مړه شول راځئ چې ځو یو ځل باید زه هم وګورم دلته یو کس ژوندی پاتې دی پام کوئ ډزې وکړئ زر کوئ زر کوئ موږ لاړې مړه شوي رازیلانو زموږ یو کس تاسې ته به څه نه کوي رازیلانو سپاله وهلي یې یو کس هم نشئ وژلی ها اندېښنه مه کوه اوس یې کار خلاصوه راټول شئ چې ځو هلئ هلئ زر کوئ زر کوئ هله د فکر خو اوس هم سم کار کوي عقل یې ترې واخله اوس هم چې د ملکې نوم واوري په غوسه کېږي که هغه پوه شي چې ته ملکه یې هېڅ رحم به در باندې ونه کړي پلار مې ستا له امله ډېر اندېښمن دی ته به یې ووینې زه پوهېږم چې دا څنګه راولم عاقفه پام کوه سلام نه ملګرو که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي ملګرو دلته ویډیو ته راشئ دلته کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي کومې چې تېرې شوې د سارګر سیریال